شهیدی پکې مزیدار کار دی جی مزیدار دی خو برابر وی آی پی دی هم د ارباز خان پکې داسې کار کړی کنه چې په یو فلم کې اوسه پورې هغه داسې کار نه کړی مونږ بالکل دازړه نه ازړې بالکل رويخ کړو هغه کہانی هغه ایکټینګ په ولاړې فلم وکړو سکرین مخې ته ولاړو دا غي د لاس ډیر تنګ شي قربان جهانگیری فلم راغلی وي په نوخار کې مردان کې کم فلم راځي نو دیدن فلم راځي اور ډیر ښه فلم کوم ځای راغلی زه نوخار نه او دا پیسې چې زمونږ سره دی ټولو کورونو کې ورکولې ډیر به مخکې تللی وي صفا خبره چې خیراتي ورکولې خیرات چېرته ورکوي کور ته ماچسو ډبې نه وړي ته خیرات ورکوي ته چې راغلی ته به کوم نیت راغلی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ قدرمنو مراد علی کاټلنګ ما پرواز ټي وی لخوا او د وخت موجود ما په آینه سینما پیښور کې چرته چې نوې فلم دیدن لګیدلې قدرمنو د اختر دوه مورد تاسو کتل شډری زیات رشته هاوس فول له تر دې پورې چې بنچونه لګول ډیرو خلکو کې په ولاړه باندې فلم وکړو د پبلک نه کمنټس اخلو چې د فلم په حواله سره سوي ارباز خان په ډېر مرکزی کردار کړی دی ډېر زبردست داسې فلم ډېر وخت پس مو وکړو زه خپل ځاني ډېر وخت نه فلمونه ګورم فلم نه مطمئن فلم خو ډېر زبردست ډېر ښکلی ډېر مزیدار اړو څه غلطي شوې نه ده جاني په خپل ځای ښه کار شاهد په خپل ځای ښه کار په ارباز مرکزي کردار زبردست رول زبردست ایکټینګ ارباز خان زنده آباد شکریہ فلم حواله سره یاره فلم خو ماشاءالله ډېر ښه فلم و خو زیات کار چې کوم دی ارباز خان پکې داسې کار کړی کنه چې په یو فلم کې اوسه پورې هغه داسې کار نه کړی مونږ بالکل دازړه نه ازړې بالکل رويخ کړو هغه کہانی هغه ایکټینګ ډېر ښه ایکټینګ یې وکړی ارباز صاحب ور سټایل ادا کار دی دا فلم شهر چا جوړ کړی دا لپاره ګډ ډېر سر سره جوړ کړی او چې داسې او جی داسې فلمونه جوړیږي کنه په سینماګانو کې به ان شاء الله بیا هم هغه شی شونه وي استا ډېر مزیدار فلمونه تاسو د نور مینوال دم دا خواست جار ځای کې په نوخار کې مردان کې کم فلم راځي نو دیدن فلم راځي اور ډېر ښه فلم کوم ځای راغلی زه نوخار نه خاري راځي پښه دا وکړه فلم او بالکل نو کته فلم نو کته کوم یو دی وکړه دیدن فلم څنګه فلم ډېر ښه فلم ډېر څنګه فلم جهانگیری فلم راغلی وي زبردست یار دفتر کې راځي کنه امروز کې راځي دا اختر کې دا پر ځان لالم په موبایل نه چاپوت کو ډیلاګ درځي ډیلاګ راته دا څنګه راځي فلم دیدن لګیدل انټرویل شو نیم فلم شو فلم څنګه فلم خو ډېر مزیدار دی ډېر مزیدار فلم کہانی څنګه ده فلم میوزیک څنګه دی ټرانو پکې کار څنګه دی یاره مونږ خو بس د نیمې نه لږ کم وکړو خو د نیمې نه کم ډېره زیاته مزه راکړه چې بعد نیم فلم شو کنه نیم لا پاتې دی او نیم لا پاتې ډېر مزیدار او جی او ډېر کہانی ډایرکشن کہانی ډېره زیاته مزیدار ده خو بیا په فلمونو په هیروګانو کې چې کم هیرو دی او کم مین هیرو راځي نو ارباز صاحب دی چې ارباز صاحب په هر فلم کې راشي که هغه پکې څه نه وایي صرف سکرین ته مخامخ شي نو هغه فلم به سوپر هټ کېږي دې مطلب دا چې ارباز صاحب پېنی ارباز صاحب نه ارباز نه شاید زیات دی خو چې ارباز یو فلم کې راشي نو هغه فلم به بس سوپر هټ ځي مزه کوي او جی دا فلم وکړو فلم څنګه دی ډېر مزیدار فلم دی د چا کار دی ارباز خان ارباز خان ډېر مزیدار خو نور د جهانگیر صاحب هم پکې دی شاهد صاحب هم پکې دی ارباز خان پکې ډېر مزیدار ارباز خان پکې پاټونه مزیدار دي پاټونه پکې مزیدار دي کار پکې عمران خټک دی پکې ډېر خلک دی پکې بس کار پکې ارباز خان مزیدار دی ډېر مزیدار دی فلم کہانی څنګه و دا فلم ډېر مزیدار ډېر مزیدار فلم نه مطمئن شوې خو مطمئن خبري فلم ډیر وی آی پی فلم دی خو فلم دی فلم خو فلم دی خو فلم کې تقریبا د پښتو فلم لرسه سمرا سپر سٹار ټول پکې دي ان شاء الله ټول پکې شهیدی پکې مزیدار کار دی جی مزیدار دی خو برابر وی آی پی دی ها فلم کہانی څنګه و فلم ډایرکشن څنګه و فلم میوزیک څنګه و خو وی آی پی دی ورا بس هر کله راشه او دلته موست ویلکم ویزټ وکي صحیح ده سپر هټ کیږي مطلب دغه چې دا هټ کیږي به جی دا څومره راشته مطلب 2:30 بجې ګډ بند شوی بنچونه هم کې خو ډېر خلکو کې په ولاړم فلم وکړو صحیح ده جی په ولاړې فلم وکړو سکرین مخې ته ولاړو دا غي د لاس ډیر تنګ شي قربان هاګیا نو بس رش ډیر دی واجه فلم حواله سره السلام علیکم فلم ډېر زبردست دی او ډېر A1 فلم دی ماشاءالله
او رشید ورکه یو ډیلاګ دی وسونه مازغه ستا په سر کې دي دونه مازغه وزه خراب ساتم حیوان فلم دی ډېر خسته دی او ډېر مزیدار فلم دی د فلم کہانی د فلم میوزیک بالکل ټول صحیح دي کیسر صاحب عمر صاحب ډیر وخت بعد ډایرکشن کو داغي په حواله درسوي نو هغه څه بیا راجون دي نو بیا څه لکه مینه محبت د خلکو سره بیا زیات شو لو ستوري فلم دی مطلب بالکل ایون دی سره فلم حواله سره سوي ډېر مزیدار فلم دیدار او سلمان خان په ګډه پورې کار کړی الماس مزیدار ګډه جهانگیر هم کار کړی او بل نوم رانه یار شو شاهد خان دی پکې ارباز خان دی پکې جهانگیر خان دی پکې سواته دی پکې عمران خټک صاحب دی پکې اصغر چی مزیدار فلم ها مزیدار فلم دی ډېر مزیدار ډېر ارز برابر فلم حواله سره سوي لګرا دی خوشا فلم حواله سره مونږ دا وایو چې کوم مکالمې دي چې اور ډېر د زړه وختو دريو او ارباز صاحب یو ډایلاګ وي خپل مینه می دمو خطا او دا ټیک ټاک او د فیسبوک یارانه زنه کوم سلام دا پکې یو میسج هم دی بالکل مطلب تاسو په ټیک ټاک په دغه باندې جنکو سره لین دین شروع کې نه غوډیا دا سیمه مینه مکه ټیک ټاک نه قلار شه ته سبب فلم سره ماشاءالله ډېر خشه روان دی او مزیدار ډېر مزیدار روان دی خشه فلم روان دی ډېر مزیدار دی فلم کہانی د فلم میوزیک او فلم ډایرکشن بالکل ډېر مزیدار روان دی ډېر خشه نور هم دوه فلمونه لګیدلي دا فلم ستا خوښه کا نور هم دا مې ډېر مزیدار خوښ شو مې ډېر زیات خوښ شو او بیا کوم ځای راغلی تنګینا بالکل فلم راغلی خاصم دی فلم راغلی ما او دا پیسې چې زمونږ سره دی ټولو کورونه کې ورکولې ډېر به مخکې تللی صفا خبره چې خیراتي ورکولې خیرات چېرته ورکوي کور ته ماچس ډبې نه وړي ته خیرات ورکوي ته چې راغلی ته به کوم نیت راغلی زه اوس تقریبا 6 منټه به کېږي رالم علاقه کې هم څوک نه ټول یاران دوستان هم راغلي وو ځکه رالم دا کوی سره راغلی خپله فلم نه ګورې نه خپله ټیک ټاک یې جوړوی نو ټیک ټاک خو فلم دی هغه هم پاند دی که نه هغه ټیک دی خپل دی دا خو غر دی په دې خلکو چې څونه وخوري که نه څونه سبا لکونه کېله ته در کې بل لونی شوی ده څه ډېرې دي چې څوک یو هغه ته اجازه نه پېژنه ته سوی فلم حواله سره راځي خوښه راځي خوښه السلام علیکم زه د خپل طرف نه ټولو ملګرو ته اختر مبارکي وایم زما خو لکه مطلب فلم صحیح ده بس فلم یو شوق دی سړی راشي که نه خو مطلب مې دا دی چې دا کمې پیسې مطلب موږ دا ډایرکټران نه لیکه نه دا چې سلیما کم مشران دي نو دوی د دې لپاره لکه دا پکار دي چې دا تقاضې ځای لږ برابر کړي زما خو هر وخت دا میسج دی هر طرف ته واشرومونه برابر کړي دا د کوم د ناستې ځینې دي پکار دی دا برابر کړي نوره پیسې والي بس نورو مشرانو خفه کېږي لکه زموږ په خوله هر څه راځي خو مشران دي بده ده که نه خو لکه مطلب زما میسج دا چې اول دا واشرومونه لږ برابر کړي او دا د ناستې مستقبل لږ برابر کړي یو دوه او دریم کوېسچن مې دا دی چې دا کوم په سټیج باندې لکان ګرځي نو دوی د وجې موږ فلم نشو کتی ځکه چې وروره چې کښېنې که نه نو هغه اسمان کې به یو لاس اوچت کړي بل لاس اوچت کړي نو مهرباني دا وکړي چې سټیج نه دې کسان ټول راکوز کړي نو زما دا درې خبرې دا ټولو ته وایي صحیح ده ورور دا دا وایم په دا سکرین چې دا کم کسان ودرېږي دا بالکل نه ده پکار دا ارشد سلیما والا بیخي نه پرېږدي او دا ښه خبره ده ځکه چې دا مخې ته خلک ودرېږي تا د سکرین بیا نه ښکاري لکه مونږ خو خیر د نږدې علاقې یو داسې خلک راشي د لرې علاقونی غریبانانو ته بیا سکرین نه ښکاري نو دا ډېره مسله ده او باقي کیسر صنوبر صاحب دا ډېر ښه فلم راغلی دی او انشاءالله داسې نور هم ولا دغه پکار فلم یې فل سوپر هټ دی بیا فلم ښه فلم دی خو د خلکو د لاسه مونږ ولاګه پیپی شو څنګه خلک ټول ولاړ دي که مونږ د بیخي نه ښکاري ته را کوم ځای راغلی سکیم چوک نه کوم ځای پېښور پېښوره فلم ښه دی